د فلم په شروعات کې موږ د ایګل ګینګ غله ګورو کوم چې په ټولو پولیسو باندې سرګرځولې وي. له ګینګ مشر فالکینو یو انسان به داسې مړ کولو لکه ټیپر. یو ورځ دوی د سرو په دکان کې غلا کوله او له دکان مالک کله چې پولیس ته ټلیفون کولو نو دی ونیولو او فالکن دا هلته کې مړ کی. بار یو کس ولاړی چې زونګ نومي وي او هغه پولیس والا وي، هغه بهر نه د هر څه وګوري. دا هلته کې یو غل هم ونیسي او بیا رامنډه کې بقایا خپلو ملګرو ته ټلیفون کوي، خو فالکینو هلته کې راشي او دا هلته کې ګیر کی او هغې ډېر په ارامه په خپل ګاډي کې کیني او وتښتېږي. خو ډېر ژر هلته کې پولیس هم رارسېږي او هغه دې پسې شي. فالکینو دلته کې دماغو نه کار اخلي او هغه زونګ ته یو شکل اچي او بهر یې د ګاډي نه لړه کوي. خو زونګ هم ډېر هوښیار و. کله چې فالکینو دا د ګاډي نه بهر لړه کولو نو هغې نه پهله دې په غوږ باندې ورته چک ولګولو چې سبا یې دا خو چېرته وپېژني او پولیس چې کله دا ونیسي نو هغې دا ونه پېژني، ولې چې زونګ یو څو ورځې پهله دغه ښار ته نوي ډیوټۍ ته راغلی وي او هغې دا فکر کوي چې دا غل دی او هغه په جیل کې واچوي. د زونګ یو بل ملګری راځي او دا له جیل نه بهر روکاږي او بیا دا نورو پولیسو سره کیني او د دې باره کې معلومات اخلي. ایګل ګینګ اوسه پورې زرګونو غلاګانې کړې وي او زرګونه خلک یې مړه کړي دي او تر اوسه پولیسو دا نه نیولي دي او نه د دې مخونه یې کتلي دي. اصل کې دغه ګینګ به یو دوکان نه اسلحه اخیسته او د پولیسو په ګاډو کې به یې غلاګانې کولې او دې به د یو دوکان نه تومانچې اخیستې او بیا به په هغه دوکان کې کېناستو او فلمونه به یې کتو او د غلاګانو نوې طریقې به یې زده کولې او کله به چې غلا کوله نو یو هفته پهله به هغې علاقې ته تلو او له هغې علاقې باندې به نظر ساتلو او د تښتېدو لارې به یې هم معلومولې او کله خو به یې خپله پولیس ته ټلیفون ته وکړو چې دا یې معلوموله چې پولیس څومره ټایم کې دلته کې رارسي او بیا به یې خپل ټیم په دریو حصو کې تسکیمولو. پهله ټیم به یې په بره چت باندې کېنولی و، دویم ټیم به یې په ګاډي کې ریډي ناست و او دریم ټیم به دننه تلو او غلا به یې کوله. بیا یوه ورځ دوی بینک ته غلا ته ځي، خو دې نه پهله دوی په یو رسټورانټ کې کیني او روټۍ خوري او د لرې نه به بینک باندې نظر و او دغه بینک ته ننوځي او دغه ټولې پیسې لوټ کوي او د پولیس راتلو نه پهله هلته نه تښتېږي. کله چې پولیس راځي نو هغې هلته کې ګوري او سلر د تار په مدد باندې دوی 4 غټ صندوقان هلته کې مات کړي وو. دلته کې زونګ صرف د دې په کیسه باندې پوه شي. دې په یو پنسن باندې د بوټانو تسمې وتړلې او بیا یې په هغه تسبو باندې زور وکړو او هغه پنسن یې مات کو او دغه غلو هم دغه شانتي هغه بکسونه مات کړي وو او بیا پولیس هغه رسټورانټ ته راځي کوم ځای کې چې دوی روټۍ خوړلې وه. فالکن ته پته وه چې دغه پولیس به دغه رسټورانټ راځي او دوی هغه جنۍ ته پیسې ورکړې وي چې دغه پیسو باندې پولیس باندې روټۍ وخوره. زه هم هلته کې کیني او په دغه پیسو باندې خوراک وکړي. او بیا دا یو اندازه لګوي چې ایګل ګینګ هغه ځای کې غلا کوي کوم ځای کې چې جګ جګ بلډینګونه وي. بیا زونګ هغه دکان معلوموي کوم ځای کې چې فالکن تمانچې اخلي او د دکان مالک پول ګرفتاري او وښیي او پول ته لالچ ورکوي که تا موږ ته مدد وکړو چې موږ فالکن ګیر کړو نو موږ به ستا ټول ملګري راخلاص کړو. پول دا خبره ومني. بیا زونګ هلته کې کیني او هغه فلمونه ګوري کوم چې به فالکن پخوا کتو. زونګ هلته کې کیني او دغه ټول فلمونه وګوري. دغه شانتي یو کال په دې تیر شي خو اوسه پورې دې ایګل ګینګ کسان نه دي نیولي او ایګل ګینګ هم په د یو کال کې څه غلا نه وه کړې. خو پولیس اوس هم په دوه خپو ناست وي. بیا څه ټایم پس دوی یو بینک ته ځي او هلته کې غلا کوي. خو دې پیره د دوی دغه پلان ناکامیابه شي. کله چې دوی غلا وکړه او تلو شاته نه زونګ د دې یو کس ویشته او زخمي کو او دغه شانتي زونګ په خپل میشن کې کامیاب شو. فالکن خو هلته نه وتښتېږي خو زونګ ته پته وي چې هغه به خپل ملګری پولیسو ته ورنه کړي چې پولیس یې ګرفتار کړي ونیولی شي او دې لپاره دا خپل کس هم مړ کولی شي او بیا همدغه شانتي وشي. لږ ساعت پس فالکن هلته راشي او هغه هلته کې په خلکو باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي کم کې چې عام خلکو هم زخمین شي. زونګ هم د بره نه په دې باندې حمله وکړي او د دې ګاډۍ تباه کړي خو دوی یو ټکسي کې کیني او هلته نه لاړ شي. د ایګل ګینګ د غلو په زړه کې زونګ دپاره ډېر زیات نفرت پیدا شي خو فالکن ورته ووایي چې غټه بدله به دا وي چې کله هم پولیس ته ځان ورنه کوي او بیا دوی فیصله کوي چې نن نه پس ته به غلا په بل ښار کې کوو. بیا دوی یو پولیس ګاډۍ اغوا کې کوم کې چې 4 پولیس وي او هغې خپله تنخوا وړي خو هغوی ځان سره دغه پیسې وې نه وړي بلکې یو کاغذ یې پرېغوستو او په هغې باندې یې ولیکلو چې دغه غلا ایګل ګینګ وکړه. بیا 1999 نه تر 93 پورې ایګل ګینګ په ټول ملک کې ډېرې زیاتې غلاګانې وکړي او پیسې یې پټې کړي. بیا یو کال پس زونګ یو ښار ته لاړ شي کوم ځای کې چې غلا شوي وي ولې چې دغه غلا طریقه د ایګل ګینګ غلا سره بالکل ملاوې ده
او فیلکن هم دغه ښار کې ګرځېږي او هغې ملاقات یوې جینۍ سره کېږي کومه چې بلډینګ له پاسه ختې وي او ځان لاندې لړا کوي خو فیلکن هلته کې دا په عین مکیمانې بچ کوي او بیا دې دواړه ټوله شپه کیني او هلته کې خبرې کوي بل خواته زونګ په ټول ښار کې هر ځای کې کیمرې ولګولې او اوس ایګل ګینګ ته غلا کوله ډېره زیاته مشکله شوه او د دې حالات دومره خراب شي چې دې سره د روټۍ خوړلو پیسې هم نه وي بیا څه غله فیلکن ته وایي چې راځه چې غلاګانې وکړو خو فیلکن دې نه بالکل انکار وکړو ولې چې هغې نه غوښتو چې د دې ملګري د پولیس په لاس باندې مړه شي بل خواته زونګ دومره لیونی شوي وي چې هغه 40 ګنټې دغه کیمرو ته ناست وي او د ایګل ګینګ کسانو معلومولو کوشش کوي خو ډېر ژر دې ته خوب ورشي او دا په خوب کې دغه فکر کوي چې د ایګل ګینګ غله راغلي دي او سروانه طرفه دې ته ناست دي زونګ دلته کې رالاړی شي او هسپتال ته یې ویسي بل خواته فیلکن هغه جینۍ سره واده وکړي ژوند ته پته وي چې فیلکن یو غل دی خو هغه بیا هم دې سره ډېره زیاته مینه لري او لږ ورځې پس فیلکن خفیه کوډ باندې ټول ملګري یو ځای ته راغواړي خو د هغې یو ملګری هلته کې رانشي ولې چې له پیسو په کمۍ په وجه هغې هلته کې سمګلینګ چالو کړی وي له هغې په شان د نور غله هم نه غواړي چې نوره غلاګانې وکړو خو فیلکن ډېر زیات غوسه کېږي او هغوی ته وایي چې ډېر ژر موږ به یو غټه غلا وکړو او موږ به ډېر زیات مالداره شو زونګ ته هم خپلو جاسوسانو په مدد باندې دا پته لګېږي چې فیلکن یو بل ښار کې غټه غلا کولو والا دی او بیا هغه ورځ راځي کله چې د بینک سیکورټي والا په ګاډي کې ډېرې زیاتې پیسې اچوي او ایګل ګینګ په هغه ښار کې ناست وي فیلکن هلته کې یو ماشوم ته له کیلنوي په نوم باندې یو بم ورکوي چې دغه بم والوزېږي او خلک ټول منډه رامنډه کړي او څنګه چې هغه سیکورټي والا په خپل ګاډي کې پیسې واچي ایګل ګینګ په دې باندې ډزې چالو کړي او ټولې پیسې ترې راوالي خپل ګاډي کې کېږدي خو دوی ته دغه پته نه وي چې په کومه لاره دوی تښتي هلته کې پیرانه پولیس موجوده دي او لږ ساعت پس د دوی مخه پولیس ونیسي او دې دواړو په منځ کې ډېرې زیاتې ډزې وشي په دغه مقابله کې له ایګل ګینګ یو غل مړ شي خو بیا هم دې په څه طریقه باندې هلته نه وتښتېږي خو هلته کې یو پولیس د دې له ګاډي شاته دروازه کلو کړي په کوم باندې چې هغه ټولې پیسې په ښار کې لړه شي او د فیلکن دغه پلان یو ځل بیا ناکامه شي د دې یو وجه هغه ماشوم هم و کوم چې یو چودنه ونه کړه او په اخره کې زونګ هغه ګرنیټ رخلي او ناکاره کوي حالانکه پولیس دغه غلا ناکامه کړه خو بیا هم په دغه دوران کې ډېر زیات خلک مړه شو زونګ یو ځل بیا دغه فیصله کوي چې دغه ګینګ به زر تر زره نیسمه لږ ساعت پس دوی ته یو خبر میلو شي چې ایګل ګینګ یو ټل کې ناست دي او دوی په منډه هلته کې ځان رسوي پولیس چې څنګه هلته کې راشي دوی په خپلو کې مقابله چالو کړي او د ایګل ګینګ غله هلته او دې خوا تښتي او هلته کې یو غل په لاس کې ګرنیټ نیولی وي او پولیس یې یاروي خو زونګ په دې باندې حمله وکړي او دې نه دغه ګرنیټ والي خو بیا هم دغه ګرنیټ والوزېږي دغه چودنه کې له هغې لاس هم زخمي شي خو بیا هم د ایګل ګینګ کسان ډېر زیات مړه شي بل خواته فیلکن او له هغې یو ملګری د پولیس یونیفارم واچوي او هلته نه وتښتېږي بیا پولیس څه کاغذونه ترلاسه کړي کوم باندې چې دوی ته له هغه جینۍ ایډرس معلوم شي زونګ ته پته وي چې فیلکن به ضرور خپلې ښځې سره میلاویږي او بیا دوی په دغه جینۍ باندې ډېر زیات نظر ساتي فیلکن خو هلته کې راشي خو هغه خپل کور ته لاړ نه شي بلکې مخامخ یو فلیټ ته ننوځي او د لرې نه هغه خپلې ښځې ته ګوري او فیلکن خو دومره بیوقوف نه و چې ډایرکټ به خپل کور ته لاړ شي او دا پولیس به یې ونیسي فیلکن خپلې ښځې ته یو میسج لیږي او ورته وایي چې زه به تا ته ټلیفون کوم او ما سره به داسې خبرې کې چې زه تا بالکل پیژنم نه او دغه شان دا جینۍ پولیس ته ویلی شي چې زه خو دا سړی نه پیژنم فیلکن دغه جینۍ ته ټلیفون وکړو ورته وایي چې ما هیر کړه او یو نوې زندګي چالو کړه او دغه شان د ژوند د دې ټول عکسونه وسوځولو او کور نه ووتله خو ډېر ژر پولیس هلته کې راشي او دا ونیسي خو ژوند دې ته څه هم ونه ویلو دوی یو بل کتاب را پیدا کوي چې په هغې کې لیکلي وي چې ډېر ژر به دې دواړه یو سلیما کې میلاویږي او پولیس ډېر ژر یو سلیما ته رسیږي او دا هلته کې یو کس ګوري چې د چا غوږ زخمي وي له هغې په لاس کې یو غټ مشین وي کوم باندې چې پولیس دا ونیسي خو پولیس چې څوک نیولی وي هغه اصل کې فیلکن نه بلکې له هغې یو ملګری وي کوم چې فیلکن دپاره خپل غوږ کټ کړی وي او پولیسو ته ځان ورکړی وي زونګ ته هم پته نه وي چې دا اصلي فیلکن دی او که نه خو بیا هم پولیس دا خبر په اخبارونو کې ورکو بل خواته فیلکن هغه ښار ته راغو کوم ځای کې چې دې مور اوسېده او دا په میډیا کې ګوري چې دې یو ملګری ګرفتار شو او بیا دا خلاصه کېږي چې دا هر څه د فیلکن یو پلان و دغه جینۍ ته ټلیفون کول او بیا یو خپل ملګری په سینما کې پرېغوستل دا ټوله یوه ډرامه وه زون اوس هم د فیلکن تلاش نه وي پرېغوستې او دا له هغې کور ته راځي او له هغې کور کې تلاشي اخلي خو دا هلته کې یو ماشین ګوري چې دا غوږ وي او کوم چې هغې خپلې مور ته اخیستی وي او دې سره سره پول هم یو ډیوایس زونګ ته ورکو کوم چې به فیلکینو
دې ته به یو میسج کولو او دې نه به دغه اصله اغسته. فلکن یو ملګری سره بل خاطر راځي او دلته کې دې ته یو تومانچه پکار وي او دا پول یو ځای ته راغواړي کوم ځای کې به همیشه باران و خو دې ته دا پته نه وه چې دې دغه ټولې میسجونه زونګ ته روانې دي. زونګ حساب ولګولو چې هر ټایم باران خو په تشناب کې وي او ټول جاج پړتال نه پس ته دې ته پته لګېږي چې دې یو رسټورانټ ته راځي کوم ځای کې چې د غوږ ماشین پروت وي ځکه چې زونګ ته پته ولګي چې دغه رسټورانټ د فلکن مور چلایي او خپل مرګري ته میسج ورکړي چې پولیس راوله او په خپل ځي او یو تومانچه او کړی اخلي او فلکن گرفتاري او په اخر کې دا فلکن را پیدا کی او لاغه مخامخ ناس وي او دای په خبرو کړی وي چې د پولیس په انتظار باندې وي خو فلکن هم څه ماشوم نه وي هغه ته پته وي چې زونګ د پولیس نه بغیر به ناراضي دغه لپاره به دا زونګ سره جنگ کوي او دلته نه به تختیږي او دې دوه الته کې لغړ وي او په جګړه شي او یو بل باندې ډېرې ذاتي حمله کوي په اخر کې زونګ کامیاب شي او هغه فلکن ووخي او ویني او په اخر کې فلکن ته د مرګ سزا ورکړي او لاغه خزي د صرف 9 کاله کېد. مرګرو که دا فلم خوښ شوی وي نو ضرور لایک کړئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ.